السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې څنګه پیدا کولی شو هغه کسان چې زموږ پروفایل ته راغلي دي. یعنې که چېرته تاسو پیدا کوئ هغه کسان چې آیا ستاسو پروفایل چا کتلی دی، نو نن درته په دې ویډیو کې ښایم چې ستاسو فیسبوک پروفایل ته چا سفر کړی، څوک ورغلي دي، چا چیک کړی دی. نو ویډیو تر پایه وګورئ او که زما چینل سره نوي یاست نو چینل د سره سبسکرایب کړئ. اول به تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک صفحه به اوپن کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک صفحه اوپن کړه نو هر یو براوزر کې چې تاسو خپل فیسبوک صفحه اوپن کوئ نو هلته به هغه اوپن کړئ. فرق نه کوي چې ګوګل کروم یا فایرفاکس یا یو سی وي چې هر یو تاسو استعمالوئ. تاسو به اول د فیسبوک خپل پروفایل اوپن کړئ، یعنې خپل صفحه به اوپن کړئ، خپل پیج به اوپن کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اوپن کړ نو بیا د فیسبوک په آخري برخه کې که دلته وي او که دغه ځای کې وي، هر ځای کې چې وي خو د فیسبوک په آخري یعنې صفحه به خالي وي. دې کې به تاسو رایټ کلیک وکړئ. کله چې تاسو دلته رایټ کلیک وکړئ نو بیا به تاسو راشئ ویو پیج سورس، پر دې به تاسو کلیک کړئ چې شارټکټ یې دی کنټرول یو. نو پر دې چې کله تاسو کلیک کړئ یو بله نوې وینډو اوپن کېږي موږ ته. نو کله چې بله یوه نوې وینډو اوپن شوه نو دلته به ټول کوډونه راشي. په دې ځای کې بیا تاسو انیشیل چیټ فرینډ لیست ورته اضافه کولی شئ. نو چې کله داسې یو نوې وینډو راغله نو د کیبورډ څخه به تاسو کنټرول اف پریس کوئ. نو کنټرول اف چې تاسو پریس کړئ دلته موږ سره یوه نوې وینډو اضافه شوه. نو دلته ورته تاسو انیشیل ولیکئ، انیشیل چیټ فرینډ لیست. بیا به انټر پریس کړئ. کله چې انټر پریس کړئ نو دلته تاسو ته به کوډونه راشي. دلته یو څه کوډونه راغلل. دلته ګورئ دا هغه کسان دي چې زموږ فیسبوک ته راغلي دي، یعنې زموږ فیسبوک پروفایل یې چیک کړی دی. ستاسو دوستان ملګري چې کوم دي دلته ډېر زیات دي، دلته تاسو وینئ ډېر زیات دي. نو دا کوډونه دي. نو اوس څنګه معلومولی شو چې دغه کوډ د چا دی او چا زموږ پروفایل چیک کړی دی؟ نو ډېر په اسانه طریقه باندې کولی شئ. تاسو به د دې څخه هر یو کوډ چې کاپي کوئ، تاسو به یو کوډ کاپي کوئ کنټرول سی. د دې څخه وروسته به تاسو خپل فیسبوک ته راشئ او په فیسبوک کې به دلته چې تاسو ته لیکلي دي facebook.com/ نو دې سلش څخه وروسته سلش به تاسو نه کټ کوئ، د سلش څخه وروسته به دغه کوډ دلته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ نو انټر به پریس کړئ. نو دلته به موږ ته وښیي چې هغه کسان چې زموږ فیسبوک پروفایل یې چیک کړی دی. تاسو ولیدل هر هغه کس چې ستاسو فیسبوک پروفایل ته راغلی، ستاسو فیسبوک پروفایل یې چیک کړی دی، نو تاسو به هغه کوډ کاپي کړئ او دلته به پیسټ کړئ. نو د دې طریقه کولی شئ چې تاسو هغه کسان پیدا کړئ چې ستاسو پروفایل ته راغلي دي، ستاسو پروفایل یې چیک کړی دی. ورځو بل کوډ راخلم، هر یو کوډ چې تاسو کاپي کوئ نو تاسو به راشئ بل کوډ ته او هغه کوډ به کاپي کړئ. په سلهاوو کوډونه دي، دا تاسو ټول کاپي کولی شئ کنټرول سی او دلته به راشئ د سلش څخه وروسته به تاسو دلته پیسټ کړئ. کله چې دلته سلش څخه وروسته دا تاسو پیسټ کړئ او د دې څخه وروسته به انټر پریس کړئ. نو تاسو وګورئ چې دلته موږ ته به یو بل کس راواړوي چې کوم یو بل کس زموږ فیسبوک ته راغلی وي. نو تاسو ولیدل چې دلته یو بل کس هم را پیدا کړ. نو د دې طریقه تاسو معلومولی شئ چې ستاسو فیسبوک پروفایل ته څوک راغلی او چا چیک کړی دی. امید لرم ویډیو مې تر پایه لیدلی وي. ستاسو د خوښې وړ ګرځوي ویډیو ته لایک ورکړئ او که زما چینل سره نوي یاست نو چینل د سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو تاسو په فیسبوک پیج باندې ګورئ، پیج د سره لایک کړئ ځکه چې موږ هره ورځ زبردست ویډیو تاسو ته اپلوډ کوو. تر بل ویډیو د الله په امان.